ریفرنس خو مو وایه ښه نن میلینګ ټاپ دی میلینګ ټاپ میلینګ څخه څو کانسپټ لري چې هدف یې څه شی دی میل یا میلینګ څه شی ښه بل ایمیل خو موږ تاسو پېژنو چې الکترونیک خط او په دې ځای کې د میلینګ څخه هدف د خط لیکل دي چې یو چاته مثلا موږ غواړو چې خط واستوو که چیرې مثلا موږ تاسو راولاړېږو یو خط لیکو مثلا دا یو خط مې لیکلی دی یو چاته زه غواړم چې د هغه خط یو چاته واستوم ځینې وخت شاید متوجه سوي یاست چې دا خط ته موږ چې خط په یو پاکټ کې اچوو او هغه پاکټ ته موږ انولپ وایو موږ پښتو کې یا پاکټ ورته وایو یا انولپ ورته ویل کېږي اول د واره انولپ باندې کلیک کوو پر دې باندې چې مو کلیک وکړئ مثلا ډیلیوري ادرس هغه ادرس چې ته غواړې چې ور وایستې او مثلا د دې ځای څخه ته غواړې چې کابل پوهنتون ته یې واستې نو ډیلیوري ادرس په دې ځای کابل پوهنتون موږ نوشته کوو دا کابل پوهنتون مثلا دایم کابل یونیورسيټي مثلا صحیح دی ورپسې ریټرن ادرس په دې ځای کې نوشته کېږي ریټرن ادرس د کم ځای څخه او مثلا د KDRU څخه مثلا یا کندهار یونیورسيټي څخه صحیح دی یا پر دې ځای باندې دایم یا هم اډ نیو ډاکومنت پر دې ځای باندې مثلا د کندهار یونیورسيټي څخه و کابل یونیورسيټي ته اوس ځینې وخت ته غواړې دغه خط دی خط هغه دی لاندې راغلی دی صحیح دی په دې ځای کې ته کولی سې چې ایډیټ پکښې کې وکړې هم په دې ځای کې کولی سې چې ایډیټ پکښې کې وکړې او هم په هغه انولپ کې چې مخکې دغه و کوم اپشن چې و شاید ځینې کسان ټلیفون نمبر واچوي او شاید ځینې کسان خپل نوم واچوي شاید ځینې کسان خپل ادرس واچوي مثلا په دې ځای کې شاید فون نمبر واچوي فون نمبر چې راشي مثلا په دې ځای کې دایم ټلیفون نمبر مثلا ادرس مثلا راشي دایم ادرس ورپسې ادرس مثلا د کم ځای څخه دایم لویه واله مثلا د کندهار لویه واله او ورپسې په کابل یونیورسيټي کې ته چاته غواړې چې وایستې پر دې ځای باندې دغه کوو په دې ځای کې مثلا د هغه نفر د ټلیفون نمبر څو دی چې زه غواړم چې دا خط ورته واستوم په دې ځای کولی سم چې هغه د ټلیفون نمبر یې نوشته کړم او فول ادرس مثلا شاید ځینې وخت د یو څوک یې نوشته کړي مثلا کابل یونیورسيټي کمپیوټر ساینس پوهنځی سافټویر ډیپارټمنټ یا هارډویر ډیپارټمنټ او دا فول ادرس دا په تاسو پورې مربوط دی اوس کله چې زه کنټرول او پی پر ووهم پر دغه باندې دی د صفحې په منځ کې پرنټېږي یعنې نیمه صفحه په دې ځای کې پاتېږي او نیمه صفحه هلته لاندې پاتېږي کله چې د صفحې په منځ کې دا پرنټ شو دا انولپ موږ تاسو ته خو دا رقم صفحه راکړي دا صفحه چې راکړه دی په دې منځ کې پرنټ شوی دی دا بیا موږ کولی شو چې دا خو هم پر راکات کړو دا خو هم پر راکات کړو یو پاکټ سیم جوړ کړو صحیح دی نو پر دې رقم باندې موږ کولی شو چې انولپ جوړ کړو یا هم پاکټ جوړ کړو او خپل خط پکښې کې واچوو ورپسې اپشنز په دې اپشن کې مثلا لیفټ څونې راسي باید د لیفټ څخه هدف دا دی چې مثلا په دې طرف کې دا خو لیفټ ساحه ده او دا باید چې ته پر کوم ځای باندې شاید د دې ځای څخه اکثره وخت د خط شروع کړې تر دې ځای پورې یا د دې ځای څخه شروع کړې تر دې ځای پورې دغسې په ترتیب سره او یا هم دا ساحه دغه رقم دا څه رقم باندې غواړې چې ته تغیر و تبدیل پکښې کې راولې دلته اټو په نام باندې دی زه به دا دی اوس دغه ساحه دغه کوي لیفټ کوي صحیح دی دا هم لیفټ شاید مثلا فرام ټاپ مثلا پر دې ځای باندې اوس دا ساحه بیا لوړ ځای ته متوجه یاست چې مثلا په څونې اندازه باندې دی حرکت کوي او یا راکښته کېږي لوړېږي دا به اوکې کړمه دا به کلوز کړمه هغه څخه وروسته بله ساحه چې ده د لیبلز په نامه باندې یادېږي لیبلز مو شاید ډېر استعمال کړي دا سیډیان چې تاسو رانیسئ پر سیډیانو باندې داسې کوچني کوچني لیبلونه وال سوي سیډیان یا مثلا ځینې وخت سوپر مارکیټ ته چې ورسئ مثلا چمپلان رانیسئ یا بل شی کوچني لیبلونه یې پر موږ ډولي هغه نرخ یې پر موږ کوي
او دې ته لیبل ویل کېږي. لیبل چې دی لیبل پر ساده A4 ورقه باندې هم جوړولی سي، پر A3 ورقه باندې هم جوړولی سي. ورقه باید دا رقم وي، شاید لیدلي مو وي. دا رقم یو ورقه ده، پر دې باندې دا لیبل به رموږ کړي. کله چې لیبل زنجلا کې دغه ساحه چې ده دا شوی ساحه ده، هغه لیبل چې زنجلا کې سریښ شي پر هغه ساحه باندې پاتېږي، پر بله ورقه باندې. بیا ته کولی سې چې پر منځ باندې پرې کړې، پر یو ځای باندې وموښلې د سریښ په دغه باندې. او یا هم کولی سې چې دغه ساده لیبل دغه کړي. مثلا نیو ډاکومنټ ته زه راځم، دا یو نوی لیبل جوړ شو. دا یو څه سخته طریقه ده. لیبل چې دی لیبل دا رقم دی چې مثلا شاید د اکثرو شیانو ریټونه یو رقم، مثلا ټوله یو مثال 100 دانې سیډیانې دي، د هر سیډي ریټ یې یو رقم دی، ټوله په 50 افغانۍ باندې ده مثلا. صحیح دی. د هغه دپاره بېرته راځم و دغه ته، کولی سم چې هم د دې ځای څخه لیبل خلاص کړم، د دې ساحې څخه، او کولی سم چې د دې ساحې څخه هم لیبل خلاص کړم. را به سم نیو ډاکومنټ ته به اول نه راځم، مثلا پر دې ځای کې زه 30 دانې پر پیج غواړم، یعنې 20 دانې پر یوه صفحه باندې راسي، او پر دغه لیبل باندې باید څه شنوشته وي. مثلا یو شی راته ووایاست، مثلا دا یم 350 افغانۍ. صحیح دی. پر هر لیبل باندې نوشته وي. دا که چیرې زه نیو ډاکومنټ کړم، دا 350 افغانۍ پر هر دغه باندې راځي، پر هر لیبل باندې. اوس د دغه لیبل د جوړېدو دپاره تاسو کولی سئ چې بیرته و دغه میلینګ ته راسئ، په دغه میلینګ کې پر دغه لیبل باندې کلیک وکړئ، راسئ و آپشنز ته. ښه، دا یم نیو ډاکومنټ، دا یم پرنټ، دا یم نیو لیبل. نوی لیبل ته اوس څه رقم غواړئ چې څه رقم یې جوړ کړې. دلته اوس دغه ساحې ته که چیرې متوجه سو، دا ساحه دغه لري، فاصله لري، دا ساحه لږ فاصله لري، دا لري، دغه ساحه فاصله نه لري. کولی سئ چې په دې ځای کې دا فاصله ور ډېره کړئ یا هم ور لږه کړئ. صحیح دی. دا دغه معلومېږي درته د فاصله. ورپسې مثلا یا پر دې طرف باندې، یا مثلا په دې طرف کې دا ساحه ور ډېره کړئ، یا مثلا دا د لیبل یې داسې غټ کړئ مګر دغه ساحه یې ځینې ونیوله. صحیح دی. دا دننه کولی سئ چې په دغه لیبل کې تاسو ایډیټ وکړئ. دغه یو لیبل چې مثلا د یوه او د بل ترمنځ څونه فاصله به چې موجوده وي. نو د دې لارې څخه تاسو کولی سئ چې نوی لیبل جوړ کړئ. دغه یو دغه یو مثال و چې مثلا 350 افغانۍ باندې. شاید تاسو ولیکئ چې مثلا کابل، کندهار، هرات، داسې یو شی مثلا پر سیډیان باندې ولیکئ، یا مثلا پر چمپلان باندې ولیکئ، یا پر یو بل دغه باندې ولیکئ. د هغه لپاره استفاده کېږي. د دې څخه وروسته اصلي دا د نن ورځ درس چې دی هغه میلینګ دی، سټارټ میل مرج. سټارټ میل مرج څخه مثلا راځي، دا خط دې لیکلی دی. ولې یو څوک د میل مرج څخه استفاده کوي، یا ضرورت څه دی چې موږ میل مرج استفاده کوو. که چیرې تاسو په یو کمپنۍ کې کار کوئ، مثال دغه یوه کمپنۍ چې ده، یوه کمپنۍ مثلا 2000 کسټمره لري، 2000 نفر ورته راځي، یوه شیان ځینې رانیسي یا خریداریان ځینې کوي. دا خصوصا په دغه غټو کمپنیانو کې چې مثلا د افغانستان تجاران عمر دي، د هند د عمر دي، د پاکستان د عمر دي، د ایران د عمر دي، مثلا په چین کې. اوس دغه کمپنۍ مثلا اختر راغلی، د دوی سره خو ډېر مسلمانان هم ورسره دي په دې دغه کې چې دا خریداري ځینې کوي. یوه په اختر کې شاید دی د دې لپاره چې ارتباطات ورسره وساتي، د خپل کسټمر سره یا کسټمر د لاسه ورنه کړي، شاید د اختر مبارکي ور واستوي. او مثلا یا د خط په شکل باندې یا د ایمیل په شکل باندې. دا یو. دوهم، شاید دا رقم چې مثلا مثال یخچالونه دي، یخچالونه مثلا په 15000 افغانۍ و مخکې، اوس یې 20% قیمت کښته شوی دی، یا افر ورکوي خپلو ګراهکانو ته. او د دې لپاره چې دی د خپل کسټمران خبر کړي. نو د کسټمران 1000 کسه دي، 1000 کسه چې 1000 دانې ایمیلونه دا رقم نوشته کوي، دا خو ډېر وخت نیسي. یعنی چې یو دانه ایمیل یا یو دانه خط مثلا 2 دقیقې ونیسي، 1000 کسټمر ته 20000 دقیقې وخت غواړي. 20000 دقیقې وخت تاسو حساب کړئ چې څو ساعته کېږي. او نو د هغه دپاره موږ د میل مرج څخه استفاده کوو. یو خو دا زموږ ستاسې دغه دی ګراهکان، نو دوکانداران دي، مثلا که رانیسې رانیسه، که نه رانیسې ورځه ولاړ شه، په مخه دې ښه شه، ډېر ګراهکان راځي. موږ خو دا رقم وضعیت ورسره کوو. نور خلک بیا د کسټمر ریلیشن سرویس یا کسټمر سرویس دا خپل ځان ته یو درس دی چې خلک یې وایي. یا کویک بوکس خو دغه فاینانس لپاره استعمالیږي، یا د کسټمر ریلیشن سرویسز چې څنګه د ستا کسټمر یا ستا خریدار ته څنګه باید خوشحاله وساتې چې هغه تا ته بیا راسي بیا راسي بیا راسي. یو خو هغه دی چې ته په ریټ کې مثلا دا شی دی په 20 افغانۍ دی،
ته په ریټ کې مثلا په 18 افغانۍ باندې ورکوې دا یو وضعیت دی یو هغه د ستا دغه خصوصي وضعیت چې ته څنګه وضعیت ورسره کوې څنګه ښه راغلاست ورسره وایه څنګه خبرې ورسره کوې د خبرو ډول دې سره کم دی دغه ډېر پر دغه باندې تاثیر کوي که چیرې تاسې یو دوکاندار ته ورسې یو دوکاندار ته وایه چې دا مثلا په څو دی هغه درته وایي چې په 60 افغانۍ دي ته ورته وایه چې په 15 افغانۍ نه راکوې هغه د دې پر ځای باندې درته وایي چې مثلا چنې درسره وایي دی وایي که رانیسې رانیسه که نه رانیسې ورځه پرېږده دې دوکاندار ته ته په ډېر څه باندې بیا زړه ښه کوې چې ور دي سې خو د دا وضعیت څخه سړی معلومېږي او سړی ته ور معلومېږي وضعیت یې نو په نور ځایو کې که چیرې هوټل ته ورسې هم انسانیت پکښې کې دی که چیرې دوکان ته ورسې هم سړیتوب پکښې کې دی چې مثلا یو سودا ځینې کوئ که چیرې مثلا یو بل دغه ته داسې یو شي ته چې ستا ضرورت و دغه پکښې کې اوس دا دغه چې دی د خریداري و د خرڅولو رانیول یوازې دا نه دی چې زما شی ماته پروت دی دا زه باید خرڅ کړم پر هر رقم باندې چې خرڅوم انسانیت هم مهم دی پکښې کې موږ اکثره هوټل ته که چیرې تاسې ورسئ مثلا کښېنئ مثال درته وایم هوټل کې چې کښېنئ په نورو هوټلو کې چې 15 دقیقې اضافه وخت کښېنې دی درته راځي بخښه درڅخه غواړي په دې ځای که یو ساعت هم ناست یې په دا کیسه کې دې نه وي او چې ورته وایه چې د سهاره یې زه درته ناست یم یا مثلا یو ساعت مې کېږي چې ناست یم درته یا مینیو راوړه یا د ډوډۍ راوړه څه کوې څه ورته پکښې بل دي دستي زموږ دا رقم دا وضعیت مو دا رقم دی مګر په نور ځایو کې دا رقم دغه نه کېږي دا وضعیت یې دا رقم نه دی نو هدف مې دا دی چې که چیرې ته 10,000 کسټمر لرې مثال 10,000 کسو ته ته غواړې چې د اختر مبارکي ور واستې یا مثلا دیوالي ده د دیوالي په باره کې یو مبارکي ور واستې یا مثلا یو بله موضوع پېښ شوې ده د هغه باره کې مثلا یو شی ور واستې یا دا رقم دی چې مثلا یو څه فیصدي دي د خپل شان دې ارزانه کړي دي خو دا هم هغه خبرېدل غواړي چې ته باید خبر کړې چې دا زما شان 10% سږ کال ارزانه سوي دي وتا ته زه 10% نو ته باید خبر کړې هغه نفر د هغه دپاره موږ تاسو د میلینګ څخه استفاده کوو میلینګ دغه یو ایمیل باندې وشته کې مثال د یخچالو باره کې یا د هر شی باره کې چې دی چې دا اوس ارزانه سوي دي دا مې وشته کې دا زه غواړم چې خپل د دوکان یا خپل د کمپنۍ و 10,000 کسټمرانو ته یې واستوم 10,000 نفرو ته یې واستوم د هغه دپاره راځم دلته پر سټارټ میل باندې چې مې کلیک وکړئ راځم پر سټپ بای سټپ باندې کلیک کوم اوس پر دې ساحه باندې چې فکر وکړئ لیټر دی ایمیل دی انولپ دی لیبل دی ډایرکټري ده نارمل ورډ ډاکومنټ دی په دې ساحه کې هم دغه شان درته خلاصېږي یا به غواړئ چې دغه د خط په شکل باندې ورته واستئ لیټر یا به غواړئ چې دغه د ایمیل په شکل ورته واستئ د ایمیل په رقم باندې ایمیل به سلیکټ یا به د انولپس په شکل باندې ورته واستئ یا به د لیبلز په شکل باندې یا هم د ډایرکټري په شکل باندې زه غواړم چې د خط په شکل باندې واستوم ورته اول و خپل کسټمر ته یو خط ور واستوم د هغه دپاره لیټر انتخابوم راځم پر نیکس باندې کلیک کوم پر نیکس باندې چې مې کلیک وکړئ دلته په دې ځای کې یوز د کرنټ ډاکومنټ دغه اوسنی ډاکومنټ دا کوم خط چې تا لیکلی دی دغه غواړئ چې واستئ او سټارټ فرام ا ټمپلیټ ټمپلیټونه موږ تاسو چې دا ورډ پروګرام شروع کړئ په هغه ځای کې موږ ټمپلیټونه وویله چې ما ویله مال یو بلانک ډاکومنټ دی یو ټمپلیټونه دي او یا به ټمپلیټ واستئ او سټارټ فرام اگزیسټینګ ډاکومنټ یو ډاکومنټ تا مخکې مثلا جوړ کړی دی هغه غواړي چې په دې ځای کې فقط اوپن پر کلیک کړئ هغه ډاکومنټ خلاصې غواړي چې هغه ډاکومنټ واستئ مګر زه غواړم چې دغه ډاکومنټ یا دغه اوسنی خط واستوم راځم دغه ساحه سلیکټ کوم راځم پر نیکس باندې کلیک کوم پر نیکس باندې چې مې کلیک وکړي اوس به چاته غواړم چې دغه لیټر زه واستوم اکثره کمپنیانو ته چې ورسئ چې هر ورځ یې ګراهک اضافه کېږي دوی یو ډیټابیس لري په دې ډیټابیس کې دوی د خپل هر نفر چې اضافه کېږي هغه دوی اضافه کوي ورته صحیح دی که چیرې تا دغه رقم یو لیست که دې درلودی اوس مثلا دا که چیرې زه خلاص کړمه ډیسکټاپ ته به راسمه په ډیسکټاپ کې یو دغه لیست دی او یو دغه لیست دی صحیح دی دا مخکې جوړ شوي دي مګر ته غواړې چې یا زه نوی لیست غواړم چې اوس دستي یې جوړ کړمه نو یوز ان ایگزیسټینګ لیست چې تا مخکې جوړ کړی وي غواړې چې د هغه لیست و نفرو ته دغه واستې دا خط واستې سلیکټ فرام آوټلوک کانټاکټ آوټلوک موږ وویله چې د دې دپاره استفاده کېږي چې د میلینګ دپاره چې موږ تاسو ایمیل واستوو زه آوټلوک مې هم درست پر نه دی وایي فقط ما دغه مې درته کړی دی چې چیز دپاره موږ آوټلوک استفاده کوو دا معرفت مې درته کړی دی او یا هم ټایپ نیو لیست اوس ته غواړې چې نوی لیست جوړ کړې نو پر ټایپ نیو لیست باندې کلیک کوې د خپلو کسټمرانو دپاره نوی لیست جوړې نوی لیست جوړې مثلا اول نفر چې دی مسټر نارینه دی صحیح دی نوم یې چیش دی د مثلا احمد تخلص یې چیش دی چیش
دام انوري ارشي چې تاسو ویلي دي زه نه پوهېږم چې دغه و مثلا د یو ان کمپنۍ کارکوونکی دی یا د شرکت کارکوونکی دی ادرس راچی نیو راچی مثلا ادرس لاین 1 ادرس لاین 2 سیټي مثال دیم کابل ته غواړي چې واسطه ورپسې سټیټ مثلا د زموږ څه سپیڅلا باندې شمال سر پلاس جنوب او زاده شمال او زاده شرق او زاده په نور ځای کې مثلا په هند کې څو سټیټ دي دا سری یا ایالت چورته وایي مثلا سټیټ زه نه غواړم چې وایچوم زیپ کوډ نه غواړم چې وایچوم کانټري دغه کوډ نه غواړم چې وایچوم د کوډ د ټلیفون نمبر دغه نفر ده د کوډ د ټلیفون نمبر دی د کمپنۍ د ټلیفون نمبر دی چې دی په کومه کمپنۍ کې کار کوي او دا مثلا ایمیل ادرس دی مثلا د ahmad@gmail.com دا یو نفر راځي نیو انټری کې نیو انټری چې وکړه نوم چیش دی نوم راتو است چیشه نارینه دی اوه نو په دې ځای کې مستر ورته لیکو سیدی په دې ځای کې دا هم محمد ورپسې تخلص یې دم سروری دی مثلا په یو ان سی کې کار کوي مثال دا د یو ان سی د شرکت نوم دی ورپسې دی مثلا د کندهار دی سیدی د ټلیفون نمبر د کور د ټلیفون نمبر دغه یو دی او د کار د ټلیفون نمبر مثلا دغه یو دی سیدی راځي مثلا بل انشي کې بل نفر ورچې مثلا ښځه ده سیدی نوم یې چشتی دم ګلالۍ تخلص یې چشتی چشه دم سادات سیدی دم مثلا په ان وی کمپنۍ یا شرکت کار کوي او د زابل ده مثلا د ټلیفون نمبر یې مثلا دا د ټلیفون نمبر دی د کور او دا هم د کار د ټلیفون نمبر دی راځم بل انټری کومه ایمیل ادرس فرق نه کوي خو ورچولی چې هغه یوه ته ما ورواچوي دا نور ته یې نه ورچوم صحیح دی ورپسې بله ښځه ده د بلې ښځې نوم مثلا مثال دا یم سامیه تخلص یې دم زکیه او دغه کمپنۍ نوم یې مثلا دم واي ان د دې کمپنۍ او مثلا دا د هرات اوسیدونکې ده د ټلیفون نمبر یې مثلا دغه دی دغه نور عادت دغه نور صحیح چې دی دا په څه پورې مربوط دي که مو راچولی دا زه په دې خاطر باندې کومه چې ژر خلاص شي صحیح دی او د کار د ټلیفون نمبر چې دی هغه دغه یو دی ایمیل ادرس هم د دې نه ورچوم راځم نوې انټري کومه په نوې انټري کې مثلا مستر دی نارینه دا ټپ چې زه وایم دی د څه بلې خانې ته ځي صحیح دی نوم یې چیش دی مثلا دیم وحید تخلص یې مثلا چیشه دیم محمودی ورپسې د مثلا د یو ان سی کمپنۍ یو ان بی کمپنۍ مثلا د مثلا د مزار اوسیدونکی دی او د ټلیفون نمبر د کور د ټلیفون نمبر یې دغه یو دی د کار د ټلیفون نمبر یې مثلا دا یو دی صحیح دی راځم یوه انټري بله وکړمه مثلا دیم ښځه دیم ملالۍ د څه شي دیم میوندۍ ورپسې دا د او ام کمپنۍ کارکوونکی ده دا مثلا کندهار ورپسې دا هم د کور د ټلیفون نمبر دی او دا هم مثلا د کار د ټلیفون نمبر دی مقصد دغه دا ما مثال راچوی دی زیپ کوډ تا ته نه دی معلوم چې زیپ کوډ څه شي ګوره دا به زه بیرته دې ساحې ته راسمه اول د وار ټایټل دی مستر راچوی مستر یا مس فرست نیم ورپسې لاست نیم د کمپنۍ نوم یا ادرس لاین دا په تا پورې مربوط دی ادرس لاین شاید ته دا رقم نوشته کړي چې مثلا مثال دیم اتلسم
straight او ورپسې په دې ځای کې مثلا دیم ایnomiană سیدی پر دا رقم باندې ته کولی سې چې دغه یې ته ووځئ چا نه پرېښودی است ښه ورپسې سټیټ مثلا سټیټ خو مې درته ووایه چې څه رقم دغه دی چې مثلا یا جنوب زون دی یا لویدیځ دی یا شمال دی یا هر دغه چې دی زیپ کوډ دا د مملکت زیپ کوډ دغه غواړي زه نه پوهېږم چې د افغانستان دا څو دی دا 00 دا د ټلیفون زیپ کوډ دی یا افغانستان خپل ځان ته یو بل کوډ لري زما نه یې پوهه چې څو دی هغه کوډ کولی شي چې دلته یې ور واچوئ اوس بیا کوډ چې دی د هر ولایت د جلا جلا دی د کندهار د جلا زیپ کوډ دی د کابل د جلا زیپ کوډ دی د هرات د جلا زیپ کوډ دی هر ولایت خپل ځان ته کوډ لري هغه تاسو معلومات وکړئ کانټري او ریجن مثلا د کم ملک یاست هغه ملک یې ورته نوشته کړئ کولی شئ چې نوشته کړئ مثلا دیم افغانستان هیڅ فرق نه کوي یعنی دا په تاسو پورې مربوط دي خو ما په دې خاطر باندې دا شان کړل ډک چې ما وخت پکې کېږي اوس ایمیل ادرس مثلا ما دا یو دی واسره شوی دی کولی شي چې دا ټول ډک کړي دا صحیح دا مثلا دا به اوکې کوم دا لیست جوړ شو دا لیست چې جوړ شو راځم دا غو لیست پر ډیسکټاپ باندې سیو کوم دا مثلا د کندهار په نوم باندې سیو کوم د ځان سره دا چې زه کله سیو کوم د MDB پر فارمټ باندې دغه کېږي سیف کېږي او دا چې دی دا د ډیټابیس لپاره دی مایکروسافټ ډیټابیس او دا په اکسس کې ثبتېږي مایکروسافټ اکسس او هغه چې دی هغه اصلا د ډیټابیس لپاره دی چې موږ تاسو ډیټابیس جوړوو اوس دا ډیټابیس موږ جوړ کړي په دې ډیټابیس کې دا کسان موږ واچوله اوس سورس چې دی سورس د دې لپاره چې موږ د ا څخه تر زیډ پورې غواړو چې سورت یې کړو که چیرې زه کلیک پر وکړم سورت بای مثال ټایټل باندې به کومه دا به ډیسنډینګ کومه د اول د واره دغه رالی مس راغله ټوله ورپسې بیا مستر راغله او یا هم مثلا بیرته سورت پروامه بیرته دغه مثلا ټایټل یې سلیکټومه پر اسندینګ آرډر باندې اول د واره دی به چې مستر راسي وروسته بیا مس راسي دا اتمی دا نه دی چې تاسو دا سورت یوازې پر ټایټل باندې وکړئ کولی شئ چې پر نیم باندې وکړئ پر هر دغه باندې چې مو خوښ وي کولی شئ چې سورټینګ وکړئ صحیح دی ورپسې فلټر چې دی فلټر د دې لپاره استفاده کېږي مثلا دا ایکوال ټو مثلا مستر ته یوازې هغه کسان دغه کې ځین راباسئ چې هغه نارینه دي یا یوازې مثلا دا خو ما یوازې یو مثال درته وایم یوازې هغه کسان ځین راباسئ چې هغه یوازې زابل دي یوازې هغه کسان ځین راباسئ شاید ته ټول ته ونه غواړې مثلا ما د چین کمپنۍ درته یاده کړل د چین کمپنۍ غواړي چې د پاکستان او هندوستان او افغانستان و کسټمرانو ته د اختر مبارکي واستي اوس د افغانستان او پاکستان وګړي چې واستي هغه صحیح خبر ده هندوان مثلا اختر نه لري هغوی ته باید چې وانهسي نو دوی په دې ځای کې د فلټر څخه استفاده کوي صحیح دی یوازې مثلا یو دوه ملک مثلا دغه کوي سلیکټ یې ورپسې ایکوال ټو دا به بیرته دغه کومه ډیلیټ کومه دا به ښه سورټ دا نن دا بیرته اوکې کوم بیرته به خپل اصلي نوم راسي چې کوم ډیټابیس موږ راچولي فایند ډوپلیکیټ فایند ډوپلیکیټ څخه هدف دا دی چې که چیرې موږ یوه انټري دوه وارې کړې وه یوه انټري هدف دا یعنې احمد په باره کې معلومات موږ دوه وارې راچولي وه او هغه ډوپلیکیټ اوس په دې ځای کې there are no items to show in this view په دې ځای کې موږ ډوپلیکیټ والیو نه ده راچولې په دې لیست کې نو په دې خاطر باندې ډوپلیکیټ نه راته ښکاره کوي فایند ریسیپینټس کوم کسان ته چې ته غواړې چې دا دغه ور واستې دا خط ور واستې کولی شې چې هغه د دې لارې څخه فایند کړي او دا موږ مخکې هم وایو په دې ځای کې هم وایو وروسته راځو پسې والیډیټ ادرس بیا د دې لپاره استفاده کېږي کوم ایمیل ادرسونه چې تا ور اچولي دا موږ ایمیل ادرسونه ما د یوه نفر در واچول که چیرې تا به ستا لیست ور اچولی وي هغه پر دغه والیډیټ ادرس باندې کلیک کړئ دی انلاین ځي دغه ادرسونه ټوله ګوري چې دغه ahmad@gmail.com دغه ادرس موجود دی که نه دی موجود په جیمیل اکاونټ کې mahmud@gmail.com دغه ادرس موجود دی که نه دی موجود صحیح دی دی دغه والیډیټ کوي چې والیډیټ کوي دا لیست دا دی جوړ سو دا لیست چې جوړ سو اوس غواړی چې دغه خط و دغه خلکو ته واستې دا ساحه چې ده دا مو وویله یا به ټایپ نیو لیست کې مخکې چې مو وویه صحیح دی یا به یوز ان اگزیسټینګ لیست کې
اوسنی لیست چې ما درته ویل چې ما پر ډیسکټاپ باندې اوس سره پراته دي او یا به چوز فرام آوټلوک کانټاکټ فایلز د آوټلوک څخه بیا دغه کې دا موږ ویلي دي صحیح دي ورپسې دا ساحه چې دا موږ کولی شو چې بیرته د هغه لیست چې موږ جوړ کړی دی دا بیرته تغییر او تبدیل پکښې راولو مثلا زه غواړم چې یو نفر بل ور اډ کړم دلته فقط ما زه ایډیټ پر کلیک کوم کولی شم چې پر دې ځای باندې پر دغه نیو انټري باندې کلیک وکړم راسم مثلا نوی نفر واچوم مثلا مسټر ورپسې دایم چیش دی دایم سراج تخلصیه مثلا دایم وحیدی صحیح دی دی د پی ام کمپنی کارکوونکی دی د هم د کندهار اوسیدونکی دی مثال د ټلیفون نمبر د کور د ټلیفون نمبر یې دغه یو دی او د کار د ټلیفون نمبر یې مثلا دا یو دی صحیح دی دا وکیکه دا یس اوس سراج په نامه باندې کوم دی دغه دی په سر کې راغلی دی په دې خاطر باندې چې دا دلته دغه سوي دي سورس سوي دي نو که چیرې ته غواړې چې ایډیټ یې کړې بیرته دغه لیست کولی شې چې د دې لارې څخه بیرته تغییر او تبدیل پکښې راولې په دغه لیست کې صحیح شو اوه تر دې ځایه پورې څوک مشکل لري باید هغه بیرته راځم بیا ورته راځم نو دا دلته په عمل کې په دا رول کیسه ده دغه اوس اول د واره زه ګریټینګ لاین مثلا راچوم ګریټینګ لاین مثلا ډیر دا موږ تاسې په هغه عادي خبرو کې استفاده کوو صحیح دی ډیر سپیس وایمه ورپسې غواړم چې چیش ور واچوم ګورئ دغه ساحې ته ګورئ چې زه چیش ور واچوم اول د واره ډیر مسټر ټایټل به ور واچوم صحیح دی سپیس وایمه ورپسې چیش غواړم فرست نیم به ور واچوم صحیح دی ورپسې انټر وایمه دلته راځم مثلا د کمپنۍ نوم یې غواړم چې واچوم بیا انټر وایمه راځم غواړم چې مثلا دغه ور واچوم د ټلیفون نمبر ور واچوم کله چې زه دا پریویو کوم د ډیر مسټر وحیدی یا مسټر سراج دا مطلب چې دوه واره راچولي دي فکر کوم صحیح دی ډیر مسټر وحیدی د دې کمپنۍ کارکوونکی دغه د ټلیفون نمبر دی او هایلایټ دی هایلایټ د دې لپاره استفاده کیږي چې موږ غواړو چې دغه ساحه هایلایټ یې کړو صحیح دی ادرس بلاک چې دی ادرس بلاک پر سره کوم باندې ته غواړې چې دا نوم ښکاره سي مثلا دا به زه مثلا ځینې ډیلیټ کړم راځم پر ادرس بلاک باندې کلیک کوم مسټر مثلا زه پر دې رقم باندې غواړم چې ښکاره کړم مسټر سراج وحیدی صحیح دی او یا مثلا دا بیرته دا ډیلیټوم ځینې راځم و ادرس بلاک ته مسټر سراج وحیدی ښه مسټر دا دی د وحیدی فیملی صحیح دی کورنۍ ته ورته سه پی ام د دې کمپنۍ کارکوونکی او د کندهار اوسیدونکی صحیح دی په دې ځای کې موږ تاسو کولی شو چې د ادرس بلاک څخه استفاده وکړو ګریټینګ لاین خو مو سر په خلاص اوه یا به مثلا په ګریټینګ لاین کې زه یا دغه لیکم مثلا ډیر لیکم یا ټول لیکم یا نن یا هیڅ شی نور ته لیکم اوس کله چې زه ډیر استعمال کوم په دې ځای کې دا دغه ساحه نه ده ډیر مسټر وحیدی دا راځي که چیرې زه ټو استعمال کوم دی ټو مسټر وحیدی دا اول نفر دی مسټر وحیدی که چیرې دا کلیک کوم ټو مسټر محمودی دا دوهم نفر دی که دا پس کلیک کوم ټو مسټر سروری دا دریم نفر دی که دا کلیک کوم ټو مس میوندی اول ښځه ده نو دغه په ترتیب سره تاسو کولی شئ تغییر او تبدیل پکښې راولئ دا خو دغه شو دا ادرس بلاک شو ورپسې په ګریټینګ لاین باندې مو سر خلاص شو اوه په فیلډ باندې مو سر خلاص شو چې د فیلډ څخه هدف څه دی فیلډ هم کولی شئ چې د دې ساحې څخه دغه هر نوم دغه سپیس ورکړئ واچوئ مثلا ټایټل ته غواړئ چې پر دې ځای باندې راسي مسټر ورپسې سپیس ورکوئ بیا راځئ مثلا فرست نیم غواړئ چې پر دې ځای باندې راسي ملالۍ اوه بیا سپیس ورکوئ بیا فیلډ غواړئ چې پر دې دغه لاس نیم یې غواړئ چې پر دې ځای باندې راسي ورپسې انټر وایه راځئ مثلا کمپنۍ نوم یې غواړئ چې پر دې ځای باندې ښکاره سي انټر وایه دا غواړم چې زه هر دغه دوهم د بل لاین ته واړم د کور د ټلیفون نمبر یې غواړئ چې پر دې ځای باندې ښکاره سي صحیح دی نو د هغې په ترتیب سره ته کولی شئ چې دا ټول ور واچوې اوس
بیرته به زه انټر پر دې باندې وامه راوسم مثلا په رولز کې مثلا دغه ساحه دغه کومه اف دین ایلس که چیرې ټایټل ایکول ټو مثلا ایکول ټو مثال مستر و دا هغه ساحه ده چې تاسو زما سر نوس په خلاص که چیرې دا په مستر باندې و نو ته چې ورته نوشته که مثلا میل که چیرې مستر نو نو بیا چیش راځي بیا فیمیل راځي اوه نو اوس دته باید چیش راسي دته باید فیمیل راسي دا به اوکې کمه دی فیمیل راځي دا کنډیشنونه چې تاسو جوړوي صحیح دی د دې لپاره استفاده کیږي ورپسې دا پریویو که چیرې زه یې څه کوم دی فقط موږ ته کوډ راکوي ټایټل دی فرست نیم دی لاست نیم دی کمپنی نوم دی او هوم ټلیفون نمبر دی او که چیرې پریویو کوم دی ماته ښکاره کوي اوس دغه په ترتیب سره دا مثلا د پنځم نفر خط شو دا مې د اول نفر خط دی مستر سراج وحیدی پی ام کمپنی دا د ټلیفون نمبر دی او میل دی دا مې دوهم نفر دی صحیح دی ورپسې دریم نفر ته یې غواړم چې وایستم څلورم نفر ته یې غواړم چې وایستم پنځم نفر ته یې غواړم چې وایستم او مثلا شپږم نفر که پکښې کې هغه ته غواړم چې وایستم دې ټول نفر ته یې زه غواړم چې وایستم دا چې استم فایند ریسیپینټس کوم په هغه ځای کې ویل چې چا ته یې غواړي چې موږ واستوو که چیرې کلیک پر وکړمه فایند اول د بار نفر پیدا کوي چې هغه نفر ته یې غواړي چې وایستې او یا غواړي چې ټول ته یې واستې او 10,000 کسه په دې ډیټابیس کې سره دي ټول ته غواړي چې ته ایمیل واستې یا د اختر مبارکي واستې ښه دغه میچ فیلډس چې دی دا ټول هغه کار دی چې موږ په دې ځای کې دغه کوي په دې ځای کې موږ واچوي مثلا زه راځم میچ فیلډس ته دیم ټایټل دیم فرست نیم په دې ځای کې راچوم پر دې ځای باندې مثلا ټایټل راچوم دا به اوکې کړمه ښه دیم ټایټل ښه د دې ځای څخه موږ کولی شو چې یو چا ته یې واستوو د دې لارې څخه یعنې دغه هغه لیست انتخاب کړو د دې لارې څخه لیست نه دغه د نفر چې مثلا مشخصات یې زه غواړم چې انتخاب یې کړم صحیح دی هغه دغه چې دی دا میچ فیلډ چې دی په دې ځای کې به بیا دا ټوله چې دی انتخاب کړل بیا وروسته چې اوکې یې کړله دی پر هغه رقم باندې راځي مګر د انسرټ مرج فیلډ چې دی دا هر یو جلا جلا وراشي مثلا ټایټل راشي کلیک پر دغه نیکسټ پر وایه یا دغه انټر پر وایه چې مثلا دویمې لیک ته راسي یا سپیس پر وایه ورپسې فایند ریسیپینټس چاته غواړي چې وایستی د ایمیل صحیح دی یا به غواړي چې نفر پیدا کوي احمد ته غواړم چې وایستو دا خط یا به یې ورټول ته استې یا به مثلا یوازې به دغه کسان ته مثلا استې هغه په دې ځای کې نفر دغه کوي مشخص کوي چې نفر دې مشخص کړله په دې ځای کې فایند نیکسټ مثلا په دې ځای کې زه احمد درته نوشته کومه فایند نیکسټ که چیرې زه کلیکم بل د احمد په نامه باندې نشته پکښې کې نو زه غواړم چې یوازې به احمد ته مثلا واستوم صحیح دی د دې لارې څخه چیک فار ایررز چاته دغه ایمیل تللی دی یا دا لیست چاته تللی دی او چاته نه تللی هغه ایرر دی دلته په دې ځای کې درکوي که چیرې مثلا 10,000 کس وه په 10,000 کسو کې مثلا 10 کسو ته نه تللی هغه 9,990 کسو ته تللی دی دی هغه 10 کس درته ښیي چې دغو 10 کسو ته دا نه یې رسېدلی نو هغه ایرر یې درته ښیي په دې ځای باندې خو مو سر خلاص چې چیش لپاره استفاده کېږي اوس راځي پرنټ ډاکومنټ پرنټ ډاکومنټ دا معنی یعنې دغه اووه دانې ټوله پرنټ کړه ته خطونه دا که چیرې ته د خط په شکل باندې په انولوپ کې اچې ورستې او دا ټوله کولی شي چې پرنټ کړي کرنټ ریکارډ یعنې دغه اوسنی ریکارډ غواړي چې پرنټ کړي دا خو موږ تاسې په پرنټ کې ولي وه او یا هم فرام د اول مثلا د اول څخه تر پنځم پورې غواړي چې پرنټ کړي دا پرنټ دغه درکوي چې دی باره پنځانیه ډاکومنټ درته پرنټوي د پنځانیه د چا لپاره د اوله څخه تر پنځم پورې د اوله څخه تر پنځم پورې دا معنی چې پنځم خو چیش دی ملالۍ په نامه باندې دی څلورم یې مثلا د احمد انوري په نامه باندې دی دریم یې مثلا د محمود سروري په نامه باندې دی دوهم یې د وحید محمودي په نامه باندې دی او اول یې مثلا د سراج وحیدي په نامه باندې دی دغه پنځه دانې ته غواړي چې پرنټ کړي او یا هم سینډ ایمیل یا به د ایمیل له لارې څخه استې اوس د ایمیل له لارې څخه په تاسو کې چا ایمیل استولی دی شاید یو دوه یا درو کسو استولی ایمیل چې تاسو خلاص کړئ اول د واره ټو غواړي ټو مثلا یا به فرست نیم ورکړئ یا به لاست نیم ورکړئ مثلا چې لاست نیم یې مثلا ټایټل ورکړئ په دې ځای کې ټایټل چې دې ورکړئ سبجیکټ لاین ورکړئ سبجیکټ لاین څخه هدف دا دی چې دغه ایمیل عنوان چیش دی د چیش په باره کې دی دغه ایمیل ته پر کوم شکل باندې غواړئ چې وایسته یا به د HTML په شکل باندې HTML په شکل باندې HTML شکل یې دا رقم دی
دغه صفحه خلاص کړه دی چې د ایمیل خلاص کی چې دا کلیک پر وکړي دا رقم صفحه خلاصیږي او دا خط ورته راځي دا HTML شکل دی ورپسې بل شکل چې دی دوام شکل اټچمنټ دا خپل دغه ورډ ډاکومنټ دی لکه موږ تاسو چې په ایمیل کې اټچور سره په هغه شکل باندې ورته ځي او یا هم پلین ټیکسټ د تقریبا د ورډ پیډ یو دغه دی یو فارمټ دی چې په هغه شکل باندې چاته غواړي چې وایسته آلته غواړي یا کرنټ ریکارډ غواړي دغه کم ریکارډ غواړي چې وایسته سند ریکارډز یا به دا غواړي چې وایسته کرنټ پر کلیک یا به ټول 15 نفر ته غواړي چې وایسته آل به سلیکټ و نفر ته یا به د دې نفر څخه تر دې نفر پورې استه ورته د ایمیل په شکل باندې کچیر څوک پوښتنه لري وکړي و باید ایمیل ادرس موږ لیکلی دی اول د واره چې دا ټیبل مو جوړ کړي ایمیل ادرسونه مو پکې ولیکل او ایمیل ادرسونه ما یوازې یو دانه ایمیل ادرس ولیکئ دا تاسو کولی شئ چې ټول ایمیل ادرسونه مو ولیکئ